د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. په افغانستان کې د 2 لسیزو تپل شوې جګړې او په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د پرله پسې هوایي بریدونو په پایله کې ډیر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. یوازې د تیر حکومت په وروستیو 3 کلونو کې د بلخ ولسوالۍ په علمخیلو کلي کې د خونړیو هوایي بریدونو په پایله کې شاوخوا 100 کورنۍ له خپلو کورونو بېځایه او د کورنۍ سلګونه غړي یې ټپیان او په شهادت ورسېدل. خو د اسلامي امارت په بریا سره په هیواد کې د ډاډمن امنیت په رامنځته کېدو سره دغه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او خپل ژوند ته په آرامه چاپیریال کې دوام ورکوي. په افغانستان کې د 20 کلنې جګړې په ترڅ کې ملکي وګړو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، لکه دا کنډوالې چې د بلخ ولسوالۍ د علمخیلو د کلي په زړه کې موقعیت لري. دا هغه د هستوګنې کورونه دي چې په تیر حکومت کې د امریکایي هوایي ځواکونو په بریدونو کې ویجاړ شوي وو او اوس داسې لوټي لوټي پراته دي. دغه د بمبارونو د لاسه یې پرېښودل په دغه وضعیتو کې چې دغه کنډوالې شولې او بمبار یې د پاسه بمبارونه کول، بس د تیارو وي د توپو د دې هغه لاړ دغه خپل کورونه لاړ دغه کنډوالې هم داسې پرېښودې لاړل دي. ویل کېږي چې یوازې د جمهوري ریاست په وروستیو 3 کلونو کې پر دغه کلي کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو له امله شاوخوا 100 کورنۍ د مزار شریف ښار ته بېځایه شوي او کډه شوي دي. 3 سال اینجا جنگ بود، خط بود، همه خانه کلی ویران بود، ما مردم کلی همه چیزای خود همه کلگ همه 90 خانه هستیم، کلگ رفته بود، اصلا همه کشت و کاری خودم ما بردگی نیستیم، همینجا جای به جای ماند، همه تو مسدود شد، امورم برده نتانستیم. دلته بمبار په موږ باندې وکړو، تیارې چاپې په موږ باندې ولې وروره موږ یې بوتللو وروره بندیان یې کړلو وروره 2-3 شپې 3 ورځې موږ امریکایانو بوتلو بندیان یې کړو، زموږ ورونه یې وروره واخیستل په مرمۍ دغلته بیزو نږدې په 100 د کور نه وتو، اوبه یې لګولې په خپله ځمکه کې چې کله وتو وروره په بلاسو باندې یې ویشتو، لاسونه یې تیکه تیکه دي، دا اوس په کور کې پروت ده، کار نشي کوی، بیل نشي کوی، دا اوس په کور کې پروت ده. خو په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د هیواد د نورو سیمو په څیر د دې کلي کډه شوي اوسیدونکي بیرته خپلو ویجاړو کورونو ته راستانه شول او په ډاډمن امنیت سره د اسلامي امارت تر چتر لاندې خپل ژوند تیروي. 80 کوره به دغلته به یي دغه کورونه تقریبا دغه وروره فرار یې وکړو، بیرته وروره الحمدلله اوس چې دغه آرامي شول او بیرته راغلل. فضل خدا آرامی از کسی نمیگه، کدام طرف میری شو میگردی روز میگردی، اسلامی امارات است، هیچ کدام مشکلی نیست. الحمدلله ډیر خوشاله یاستو چې آرامي ده، وروره شپه ورځ ګرځو چې هر ځای ځو 4 ولایتو کې الحمدلله ډیر آرامي ده. د یادولو وړ ده چې په 2019 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې پر اساس په همدې کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې 611 ملکي تلفات ثبت شوي وو، هغه شمیر چې له هغه وروسته د زیاتېدو په حال کې وو. ازبکي قابلي پلو د افغانستان یو له دودیزو خوړو څخه دی. ویل کېږي دغه پلو د خپل ښایسته رنګ او ښه خوند له امله ډیر مینهوال لري او د هیواد په ډیرو ولایتونو کې ځانګړی شهرت پیدا کړی چې په مزار شریف ښار کې کاکاشیر یا شیر پلو هم له دا ډول پلوونو څخه شمیرل کېږي. امی کسب و کار پیشی پدرم از خدا بیامرزش وفات کردن، امی کسب و پیشه دما میراث مانده، من پیش میبرم. ازبکي قابلي پلو د افغانستان یو له دودیزو خوړو څخه دی. دغه پلو د خپل ښایسته رنګ او ښه خوند له امله ډیر مینهوال لري او د هیواد په ډیرو ولایتونو کې ځانګړی شهرت پیدا کړی دی. د مزار شریف ښار د اوسیدونکو په منځ کې به ډیر لږ داسې څوک پیدا شي چې د شیر پلو له نوم سره بلد نه وي. د دې سړي ښې میلمه پالنې او خوندور پلو دته ځانګړی شهرت ورکړی دی. له دې ټولو سره شیر محمد وایي چې هنر نه لري، دا هر څه د مسالو له خوند او د پیرودونکو له مهربانۍ څخه منځته راغلي دي. روغن زغیر است، گوشت گوساله است، کشمش است، زردک است، پیاز است، آب است، برنج است، این چیزا است. هنر ما زیبنده به زبان نانخورا و مشتری است. له بلې خوا د دې ځانګړو خوړو خوند هره ورځ دې رستوران ته له لرې او نږدې څخه ډېر مینهوال راجلبوي. دغه سړی له فاریاب څخه راغلی او له څو کلونو راهیسې ځان د کاکاشیر پیرودونکی معرفي کوي. وایي چې د مزار شریف د پلو خوند په ټول هیواد کې بېساري دی. بیشتر وقت میشه اینجا میایم، از کابل میایه، از بدخشان میایه،
از لوگر هم بعضی مثلا ولایت ها اینجا که آمد گفت تعریف کرد مثل کاکاشیر به این پخته کرده نمیتونه گفتن. با اون من برادرای ما مزار شریف توصیه میکنیم که هتلدارا باید نان خوب جور کنه که همه مشتریا برن برادر جان با صحت خوب نان بخوره. قابلی پلو د هیواد په شمال زون کې یو له ځایي خوراکونو څخه دی چې د خپل ځانګړي او بیلابیل خوند له امله د افغانستان د خلکو په منځ کې ځانګړی شهرت لري. په بلخ ولایت کې یو صنعتکار د بخار دیګونو د تولیدي فابریکې په جوړولو سره د هیواد یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او توانیدلی دی چې ملي تولیدات د سیمې هیوادونو ته ورسوي. په دغې کارخونه کې یو شمېر ځوانان چې په کار بوخت دي د افغانستان اوسني شرایط د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت بولي او له نورو پانګوالو څخه غواړي چې دا ډول فابریکو په جوړولو سره د هیواد په ځان بسیاینه کې ونډه واخلي او هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان په ډیرو کورونو کې د پخلنځي لوښي لکه پیالې او کاسې او داسې نور لوښي تر ډیره له بهرنیو هیوادونو واردیږي، خو د بخار دیګونه یو له هغو کورنیو تولیداتو څخه دي چې له ډیر پخوا راهیسې کوم بهرنی بدیل نه لري. دغه فابریکه په مزار شریف ښار کې د بخار دیګونو د جوړولو یوه فابریکه ده چې د څه باندې 40,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره فعالیت کوي. 3 نوع دیگ تولید میکنیم که هر نوع دیگ از سایزهای مختلف است، از 3 لیتر تا 50 لیتر ما تولیدات داریم و در اینجا ما زمینه فعلا زمینه کار برای 12 نفر فراهم کردیم که اینجا روزانه کار میکنن. دیگه فعلا سرمایه ما احتمالی شاید $40,000 امریکایی برسه. د دغې فابریکې مسئول همدارنګه وویل اوس د دغې فابریکې تولیدات په 4 ساعتونو کې 100 دیګونو ته رسیږي او دغه محصولات د سیمې هیوادونو ته هم صادریږي. کشورهایی که ما شخصا هم دیگ بخار افغانی اونجا صادر میشه کشورهای روسیه و اوکراین و قزاقستان و ازبک و همچنان کشورهای عربی است که به شمول دبی و عربستان سعودی است و فعلا ما ظرفیت تولیدی روزانه با تا 250 دانه دیگه ظرفیت داریم که تولید کنیم، چون که نظر به تقاضای مشتری کار میکنیم فعلا روزانه 100 دانه دیگ تولید میکنیم. بلخوا هغه ځوانان چې په دې فابریکه کې په کار بوخت دي په هیواد کې شته امنیت د اقتصاد د ودې او پرمختګ لپاره ښه فرصت بولي او له نورو سوداګرو څخه غواړي چې په هیواد کې د پانګونې او دغه ډول کارخونو په جوړولو سره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. خیلی راضی هستم از اینکه با من زمینی کار در وطن خودم به من پیدا شده و میتونم نفقه به دست بیارم و همراه فامیل خود کمک کنم تا نفقه که به دست میارم و نزدیک فامیل خود هستم. از اینکه مهاجر باشم یا مسافر باشم در کشور دیگه بهتر است که در وطن خود کار کنم. و از تجارای خود خواهش میکنیم که تا همین رقم زمینه کار به افغان‌ها و جوانای افغانستان فراهم کنن که تا از رفتن به خارج جلوگیری شده و صاحب کار شوند. دا په داسې حال کې ده چې په بلخ ولایت کې شاوخوا 1,200 وړې متوسطې او لویې فابریکې شتون لري چې له دې جملې څخه 500 فابریکې فعالې او خدمات وړاندې کوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.